زمونږ د کلي سړی سعودي ته مزدورۍ ته لاړ شي، هلته به ترپالونه خرڅوي یا به بل څه خرڅوي، واپس چې راځي هلته به د چا درس کې کښېني، څوک به یې ګډ وډ کړي، بیا به په سر باندې سپین رومال راواچوي، بیا چې کله دلتې راشي بیا زمونږ خلک هم ده پسې ورپسې شي چې کوم مزدورۍ ته تللی و. یاره دا ټول علما شیخ ادریس صاحب هم په قرآن حدیث نه پوهېږي، چا چې ژوند او زندګي تېره کړله، څوک چې په یو ځای باندې 1500 طالبان یو ځای د هغه نه په کال کې فارغېږي، 1500 3000 4000 شاګردان د هغه هر کال عالمان جوړېږي، بل چا ته دغه فخر په دغه ایشیا کې نه دی حاصل. دلته دیر باباجي مخبور الله باباجي، دلته د پوره دنیا شیخ الاسلام، دلته تمام مدرسو والا، تمام علما طلبا، تمام دیندار یو طرف ته دي، دا وایي دا ټول په دین نه پوهېږي، دا ټول په قرآن او سنت باندې نه پوهېږي. بابا څوک پوهېږي؟ اوس دور دغه یو کس را پاڅېدلی دی، هغه چې هلته تللی و سعودي عرب ته مزدورۍ ته هغه نه شیخ جوړ شوی دی، صرف دی پرې پوهېږي. لکه صرف امام ابو حنیفه سره اختلاف کولی شي، امام شافعي یې کولی شي، امام مالک یې کولی شي، امام احمد یې کولی شي رحمهم الله. دې ته ور ملای نه شي کولی چې را پاڅېږي، اذان نه په مسلې نه پوهېږي، دی به راغځي نه څه لاړ شي. بهتره دې حال شي امام حنیفه رحم الله سره اختلاف لري. بهرحال محترمو دغه فتنو نه ځان وساتئ، قسم دی دا فتنې دي، هسې دا د تاسو عقل مني. دې زمانه کې د ایشیا لوی محدث استاذ محترم سیدی و مرشدی و سندی محدث اعظم شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالی د ایشیا د صف اول محدث دی. هسې دغه په قرآن حدیث پوهېږي که نه پوهېږي؟ پوهېږي. دیر باباجي صاحب یو ډېر لوی ولی الله دی او یا اتیا کاله د حدیثو درس وکړو، دا ټول علوم او فنون یې پړاو کړله. مغفور الله باباجي صاحب دامت برکاتهم شیخ د دارالعلوم حقانیې، دا ټول علما زمونږ د دې چارسدي مفتی عبدالله شاه صاحب، دومره لوی لوی علما مشایخ د پوره دنیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب د کراچۍ چې د پوره دنیا شیخ الاسلام دی، عرب عجم منلی دی، ټوله دنیا منلی دی. مړه یو سړی راپاڅېږي وایي دا ټول علما، دا مشایخ، دا تبلیغیان، دا مجاهدین، دا څومره دینداره خلک، دا ټول نه پوهېږي په قرآن حدیث. څوک به پوهېږي؟ عقل خو هم الله ته ورکړی دی، دغه عقل په بنیاد به هم زموږ نه کم از کم تپوس کېږي. بهرحال ځان به د هرې فتنې نه ساتو انشاءالله العزیز. حضور انشاءالله په خپل مذهب عقیده به کلک اوسېږو انشاءالله.